د تور کوس والا مېرمنې ولې ډېرې ګرمې وي او ولې ډېر کوروالی کوي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د تورې شرمګاه یا تور پوټکي یا تور پوست والا مېرمنې ولې ډېرې ګرمې وي؟ لکه څنګه چې په درجه بندۍ کې د انسان د وجې تاسو کولی شئ چې 3 ډوله ښځې وپېژنئ او 3 ډوله مېرمنې هغه مېرمنې چې د چا په نصیب وي په دې قسمت کې بیا داسې برابرې وي. په لومړي ځل باندې تر ټولو زیات شهوت کومې مېرمنې لري چې تاسو ته به یې د صفر څخه شروع کړو. هغه مېرمنې چې د رنګ له نظره ډېرې سپینې وي، یعنې د پوستکي له نظره ډېرې سپینې وي او پوست یې سپین وي، په 50% ګرموالی لري. کله چې د خاوند سره یو ځای شي نو دوی دومره خوند نشي اخیستی او نه هم خاوند ته خوند ورکولی شي. که چېرته خاوند د رنګ له نظره غنم رنګه وي نو کولی شي هم خپله خوند واخلي او هم مېرمنې ته خوند ورکړي. دوهمه درجه کې بیا غنم رنګې دي. که چېرته غنم رنګې د انسانانو په وجود کې نه وای نو دا غنم رنګه قیمت به تر ټولو زیات وای. یعنې اکثره مېرمنې که تاسو چېرته لیدلې وي چې غنم رنګه وي، ډېرې مینهناکې او خوږې وي او په هره ټپه کې غنم رنګې جنۍ یادېږي او غنم رنګې رنګ یادېږي. یعنې په دومره درجه کې تر ټولو ښه خوندوره درجه چې لري هغه غنم رنګې رنګ دی. کومې مېرمنې چې غنم رنګې وي او خاوند یې سپین وي نو د دوی مینه سل په سلو پوره وي او شهوت هم یو بل ته تر ټولو زیات ورکولی او پوره کولی شي. په درېیمه درجه کې بیا تور رنګ والا مېرمنې دي. که څه هم تور رنګ والا مېرمنې خاوند یې که سپین وي یا تور وي نه هم خاوند ته خوند ورکولی شي او هم خپله خوند اخیستلی شي. یعنې کومې مېرمنې چې د رنګ له نګاه ډېرې تورې وي، یعنې 100% تورې وي، په خپله خوند اخیستلی شي خو خاوند ته خوند نشي ورکولی. که هغه خاوند چې خاوند یې هم تور وي او دا هم تور وي نو د دوی مینه هم 100% تکمیل او پوره ده. که چېرته خاوند غنم رنګه وي او دا توره وي نو بیا مینه نیمګړې ده، په خپله به خوند اخیستلی شي او خاوند ته خوند نشي ورکولی. خو تر ټولو خوندوره او ښه درجه لرونکې مېرمنې هغه دي چې غنم رنګې وي. که خاوند یې سپین، تور او یا غنم رنګه وي نو د دوی مینه په هر ډول تکمیل او پوره ده. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.